مکه چې فتح شوه لومبی بانګ چې په مکه کې ویلې شوی دی په بیت الله کې حضرت بلال ویلې دی حالانکه ده نه چا تپوس وکړو وی ستا ذهن کې دا راتله چې دا لومبی بانګ به ته ویې نه وی ما وی چې دا خو لومبی بیت الله آزاد شو او بوتان مات شو دا د توحید لومبی ندا د شرک نه پس د بیت الله د پاسه د بیت الله په خوا کې اعلانیږي دا به چې ته پیغمبر مبارک په خپله کوي یا حضرت ابوبکر عمر عثمان مقرب صحابه شته هغوی به کوي لیکن رسول الله مبارک تپوس کوي اینا بلال کم ځای دی نو دی ولا راوسته وی بلال اذان به وی نن لومبی اذان بیت الله پاک شو مکمل بوتان ختم بیت الله کې دننه هم د اسماعیل او د اسماعیل علیهم السلام بوتان جوړ کړي ایم مات کړل او بیت الله ووینځه او صفی کړه دا لومبی بانګ دی په بیت الله کې سن 8 هجري د رمضان دی ویلې کېږي لومبی بانګ وی الله رسول ستا خوښه ده کم ځای به وی حیث ما شئت چې کم ځای ستا خوښه یې وی د بیت الله د سر ته وخېږه نن اذان وکړه د بیت الله د پاس د بیت الله سر ته وخېږه او د بیت الله د پاسه لومبی اعلان د توحید او اذان حضرت بلال وکړه دا لوی منقبت دی په تاریخ کې مونږ خلک دا نه بیانو دا لومبی منقبت دی الله پیغمبر بل چاته هم ویلی شو چې اعتراض هم نشو کولی دا بانګ رسول الله مبارک په خپل هم ویلی شو لیکن حضور پاک کوئی کم بانګ چې د بلال په قسمت په مدینه کې رسېدلی دی دا به هم دی وایي چې سبا تاریخ دا ونه وایي چې مکه فتح شو نو په یو مالدار سړي بانګ وی او غریب یې پرېښود د انصاف تقاضا ده کم مقام خدای ورک کم لوړ مقام حضرت بلال او کله او د مکې خلکو به څومره نخرې پې کولې وهه به په شګو به یې سملو په سینه به یې وله غټې غټې تیږې یې ښودلې او چې هغه به پې ستړي شو ماشومانو له به یې چامکینونه او چابکې ورکړې وي شا به یې وهی په دې لارو کې به یاره بړبڼ به یې ځغلو ښه